حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره څوک پوښتنه کوي وایي دا زلزلې ولې راځي؟ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي واورئ وایي کله چې په قوم کې زنا عامه سي، کله چې شرابخوري عامه سي، او کله چې انسانان د الله تبارک وتعالی څخه بغاوت وکړي، هلته الله پاک جل جلاله زلزلې راولي. دا ترکیه چې کوم ده په فاحشي کې ډېر زیات مخته ده. الله پاک د نور ښکاره کړه، الله نور ښکاره کړه. لهذا د دې څه مطلب دا دی چې الله پاک جل جلاله زلزله راولي، مځکه سره وښوروي دپاره د دې چې د مؤمن بندګان الله ته متوجه سي، نور د الله بغاوت پرېږدي، نور د بغاوت څخه لاس واخلي. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای بندگانو د خدای د الله څخه وویرېږئ، هغه د قیامت ورځ زلزله در دې نه هم خطرناکه زلزله ده، در دې نه هم خطرناکه زلزله ده. امام بخاري رحمه الله یو روایت دی، هغه دا روایت څخه دا معلومیږي چې ډېرې زلزلې دا د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. تر هغه ساعته پورې قیامت نه قایمه کېږي چې علم د خلکو د سرو پورته رسي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وتکثر الزلزال، او زلزلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زیات سي. بیا د الله رسول وایي وتکثر الفتن، فتنې به زیات سي، د باران په شکل کې به راوړي. او د هغه سره سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي حرج به زیات سي، قتل به زیات سي. حرج څه ته وایي؟ قتل ته وایي. حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې به کله زلزله کېدل وایي ده به ویل ای د الله بندګانو، الله پاک جل جلاله در سره ناراضه سوی دی، خدای ته رجوع وکړي، دا د الله د قهر علامه ده. الله پاک جل جلاله مؤمنانو ته خبر وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې زلزله نه ده سوې، دا په تاریخ کې تاسو وګورئ. لیکن د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې زلزله اوس دی په مځکه ولاړ. برای دا خلکو ټول چی مو کړي دي؟ یو شی مو کړی دی چې الله پاک جل جلاله در سره ناراضه سوی دی. که دوباره بیا زلزله وسه زما دې په خدای قسم وي که زه به د په علاقه کې بیا پاته سم ځم. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې اوله زلزله سوې ده. بیا د زلزلې را روان دي رقم اوس خو دې وایي اټکل سته چې په دې خوا د زلزلې اټکل نشته، دا د الله په قدرت کې خبرې دي، دا غیر خبرې دي. هغه د هوا اټکل لا لږ شرعي او سمونو ته ځي، ځکه حدیث کې راځي الریاح مباشرات، د هوا یو خوش خبري ورکي، دی چې کوم د باران اټکل کوي د هوا اوسې کوي، هغه کې خو لا یو لار شته. لیکن د زلزلو د قطعا نشته، دا درواغ دی چې ته د زلزلې څخه دومره بیریږې. الله ته رجوع وکړه، الله پاک جل جلاله ته تسلیم سه. واعلم ان كثرة الزلزال علامة الساعة. پوه شه ډېرې زلزلې دا د قیامت علامې دي، دا د قیامت علامه ده، قیامت نږدې دی. ما بل ورځ استادان سره ناست وم، ډېر سخت مې دا زړه خفه و. ما په خدای هر علامه چې ګورم هغه ښکاره سوې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي قیامت تر هغه ساعته نه راځي تر څو چې د عربو علاقې تاسو زرغونې او سرسبز نه ووینئ. بله ورځ مدینې منورې سره زما یو ملګري ویډیو راواستو، په تیاره کې کړې ده، دا غرونو دا شیلې دا هوارو پر دا رقم زرغونه ده. سړی چې وایي یو ښایسته ښار ته تللی، هغه ډبرینه علاقه هغه غرونه بلکل زرغونه ختلي دي. د قیامت دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې یو سړی د ملګري خیال ساتي د مور و پلار نافرماني کوي. دا په موږ کې شته که نه؟ مور و پلار ځینې ناراض وي په بیابان کې چې وګورې والله د دې ښه اخلاقمند سړی دی، د چیز دپاره د انډوالۍ خیال یې ساتي، د کاروبار په باره کې ښه اخلاق وي. لیکن سپین ږیري مور دغه سپین سرې مور څخه سپین ږیري پلار څخه چې ته پوښتنه وکړې الله هغه به د شین به د ژړا درته ولاړ سي. زما زوی الله خبرې مه راته کوه، زما زوی الله خبرې مه راته کوه. دا د قیامت علامه ده، قیامت نږدې دی عزیزانو.